چې سبا د مونږ یو نوی ګام هم وکړو خلکو ته کور په کور لاړ شو په بازارونو کې ورسره ولیدل چې وګوره که ته مولانا ته ووټ ورکړې ورکړه خو هغه ته دا خواست وکړه چې د پښتنو په خاوره به موږ نه چې دی نو عربیان نه جوړې زمونږ د ژبې جامې دود دستور به پوره خیال ساتي عوام ته ووایي پښتون چې که ته امیر مقام ته ووټ ورکړې چې هغه نواز شریف پسې ولاړ دی ولې کړه خو دومره هغه ته ښکاره کړه چې دغه شانتي پي ټي آی وغیره ته د څوک ووټ ورکول غواړي نو ورکړي ورته وایي په سر سترګو ورته ورکړي خو دا خبره په کلکه سره ورته ووایي چې ګورې د پښتنو په خاوره به د پښتون د دود دستور د ژبې نه نه وځي پښتون نه به لیبرل او بل سیکولر وغیره نه جوړوو پښتون د پښتون په حیثیت که غواړئ که نه چې تاسو په نړۍ کې راښکاره کړئ دا لازمه ده چې تاسو په خپله خاوره خپلو بچو ته په خپله ژبه کې زده کړه ورکولو لپاره کار کوو یاد ساتئ په خپله ژبه کې زده کړه د پرمختګ د خوددارۍ د ازادۍ اولنی ګام دی ګوره تر څو چې تاسو د اولنی ګام نه یې اخیستی په خپلو خلکو باندې نو دا یو خوب دی او خوب به پاتې شي موږ به ورک شو تش په نوم که دا خاوره پښتانه وي نو څه کوي که موږ پښتانه وي تش په نوم نو څه کوي ښه به دا وي چې موږ د سبا نه داسې دا خوب ته چې په هر پښتون ته د رسېدو کوشش وکړو او هغه ته دا سوال وکړو چې دې ته وګوره ته چې چا ته ووټ ورکړې ورکړه هغه ته دومره ووایه چې د پښتنو په خاوره به پنجابي فارسي انګریزي او نورو خلکو ته کار نه کوي دلته کې که ته زما نه ووټ غواړې نو دومره راته ووایه چې زه به د پښتونکو د ژبې جامې دستور پوره خیال ساتم د دې دننه به دلته کې سیاست کوم زه پښتنو ته ووایي چې ځان ښکاره کوي خلکو ته چې موږ پرمختګ کول غواړو خو د پښتون په حیثیت سره زه چې پښتون پاتې نه شم نو پرمختګ بیا د څه فایده کوم یو ځل بیا درته وایم خلکو ته ښکاره کوي لاړ شئ کور په کور وګرځئ خلکو ته دا ښکاره کوي چې ګورئ موږ ته پرمختګ پکار دی موږ ته خودداري پکار ده موږ ته ازادي پکار ده د هغې اولنی ګام چې دی هغه په خپله ژبه کې زده نو زما په خیال خو سبا نه چې دی دا کار ډېر څنګه ضرور به وکړو کور په کور څه په کوڅه بازارونو کې دوکانونو باندې جوماتونو ته کوشش وکړو چې هر ځای ته ورسو او دا پیغام خلکو ته ورسو چې سیاسي مقاصد نشته تاسو سیاسي اختلافات د ووټ دپاره دی ووټ بېشکه خپل مشر ته ورکړئ چا پسې چې ولاړې ووټ ورکړي کم از کم چې په دې وطن کې د پښتون کوشش وکړو چې دا پیغام زیات نه زیات ورسو په دې باندې خلک فایل کړي که څوک د پنجابي خلاف دپاره د پښتنه خاوره باندې کار کوي څوک د انګرېز دپاره د پښتنه خاوره کار کوي د پښتون دوست نه د پښتون دښمن او د داسې خلکو مخنیوی پکار دی موږ ته بېشکه ورکړه په د داسې فیصلو ملګرتیا مه کوو د دې پوره مخالفت کوه وایي پښتنو ته چې خپلو مشرانو ته ووایي چې ګورې دلته به موږ نه به تاسو پنجابیان فارسیان انګریزان دا به نه جوړوئ موږ هم پښتانه یو پښتانه اوسېدل غواړو او د پښتون په حیثیت پرمختګ کول غواړو او د دې لپاره اولنی ګام په خپله ژبه کې زده کړه پښتانه پوهېږي په دې څیز باندې دا زموږ حق دی دا زموږ فرض دی پکار دی چې دا فرض مو هر پښتون په دې پوه کړي دا ستاسو فرض دی دا زموږ فرض دی چې دا موږ پوره کړو په نړۍ کې موږ د پښتون په حیثیت سره پرمختګ پوره ښکاره کړو ولې خفه څه ده زموږ غوښتنې دي دا خو چې غیر قانوني هم دي دا نړیوال قانون مطابق او پاکستان د قانون مطابق د افغانستان د قانون مطابق د دې ټولو سمون غیر قانوني هم نه دي غیر اخلاقي هم نه دي او غیر شرعي هم نه دي
مونږ دین نه منې کوي، مونږ نړیوال قانون نه منې کوي، مونږ د ملکي قانونونه نه منې کوي. دا یو زموږ حق دی. مونږ په خپله ژبه کې په خپله خاوره زده کړه کول غواړو، مونږ خپل پېژندګلو کې دننه پرمختګ کول غواړو، مونږ خپله بېله پېژندګلو ژوندۍ ساتل غواړو، مونږ د خوددارۍ طرف ته ګام پورته کول غواړو. کوم چې زما په خیال څوک نشي منې کولی، که څوک منې کوي نو هغه بد کوي، هغه هسې زیاتې کوي. نو صحیح شو، سبا نه انشاءالله انشاءالله